دوان عزیزان می میلاو کلو د یو خاندان او خلق ته ټیکدار صاحب او سیدولی شاه دا په تاسو خبره کوي خو کتب کې سویلو زبا سوې ما خو دغه سلیم ټیکدار صاحب دغه وکړو دغه پوره ده کنه دا غفار صاحب ګرځي ساق صاحب دې او دا پکې عبد الله دې مارور دې ټیکدار جی جی دوان ماشاءالله یو ځای ناس وي یاره سیدولی شاه ماشاءالله موږ پر سی په ویډیو کې مخکې لیدلو او په خبرو مبرو کې لیدلو او په ټیک ټاک کې لیدلو خو پر پرسنل نو لیدل نو سم لای ولیدو دا ډېر زبردست انسان دی اخلاقی سړی دی ډېر زبردست سړی دی الله پاک دې کامیاب کړي او په دې باندې موږ ډېر سخت خوشاله یو چې دا تاسو موږ ډېر تر راوستو ستا په وسادت صدا موږ ولیدو او ان شاء الله اوس په دې په صدا سره به تاسو او ان شاء الله چې څومره زمونږ د طرف نه د سره مرسته موږ به ورسره کوو او دلته به راوړو خمیس مشید بالا غرونو کې موږ نه ساتو دا خو د غرونو شړای نه دی دا خو پکار دی چې په هواره بخار کې پاتې شي او دلته ولا کار برابرو لند بوله برابرو ان شاء الله زی جمهور اندار شي او داسې ټیکداري تر واسمه چې دا به ان شاء الله خوشاله وي او کسان به مو یو ډېر به کامیاب ان شاء الله ماته به دعا کوي ها سیدولی شاه زه خو ټولو پښتنو ته سلامونه کوم او دا ناس چې تاسو څونه خلک ولیدل دا زمونږ د دیر د علاقې سره تعلق ساتي او بیا زمونږ دا ټیکدار چې دا زمونږ عزیز دی او عزیز سړی ته زه داسې ګورم لکه زمونږ چې د سر تاج بل زمونږ مشرم دی او انشاءالله چې بغیر د هر قسم لالچ نه زمونږ مشران یې موږ مقدر کوو او موږ به خپله ډېر خوشحاله شو چې د خوشحال بخته سړي خواله لاړ شي خلکو له د سړي سوچ فکر بدل شي نو زما چې څونه مینوال یې لاله ماشاءالله زه لکه دل دې پر راتلو زه ډېر خوشحاله یم نور خو زمونږ بلا شی ځایونو ته انټر کېږي علامه بال لري بله ډېرې خورې به راته کولې په کمنټسونو کې صحیح ده نو ډېر زمونږ داسې خلک دي زه هغو ته هم دا وایم چې لاله دا کم سړی چې ما ته اکثر خونه او یا به ما پسې شارټ کمنټس رالیږي نو سړی یا زما عزیز یا مې ښکلي به ما خفه کېږي چې په دې کار کې د خیر نشتی د هغې د مګر زه شکریا ادا کوم اوس یې راته پخپله ووایي چې ډېرو خبرو مې دله اختلافات کړه چې دا خبرې مه کوه او اوس خوشحاله دي اوس یې ورته وویل که نه چې تا کومې خبرې کولې ته به غوسه وې نو هغه نه وې په کار او ما تا ته کمنټس کوو خو تا ما له جواب نه راکوو نو هغه ته پېژاندو نو اوس یو بل وپېژاندو اوس انشاءالله سیدولی شاه چې څه خبره هم کوي نو هغه به د قوم او د عوامو په پیدا کړي مننه انشاءالله ټولو ملګرو ته سلامونه